خوست ښاروالي هغه ریاست چې د ښار د ښکلا پراختیا او منظم کولو سره د خلکو پام ځان ته اړولی له دې سره د یاد ریاست مسؤلین وایي چې د ښار د ښکلا پراختیا تنظیم سرسبزي او ولسونو ته د غوره خدماتو رسولو وراخوا د عوایدو د زیاتوالي پلان کې بریالي شوي دي دوی همدارنګه زیاتوي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د ښاروالۍ کلني عواید له 100 میلیونه افغانیو څخه 538 میلیونه افغانیو ته لوړ شوي دي نو موږ په دغه کلو کې الحمدلله هم په عوایدو برخه کې هم به انکشافي پروژو برخه کې هم د سرسبزۍ په برخه کې تنظیف په برخه کې بریالي شو جمهوریت ته وایي 100 میلیونه او بیا چې کله موږ خپل هڅه وکړه د 1401 کال لپاره موږ عواید 101 میلیونه شول 1402 کال لپاره موږ 296 میلیونه شول همداشان د 1403 کال لپاره موږ عواید چې 538 میلیونه شول بل لور د یاد ولایت مسؤلین د ښاروالۍ ریاست د ترسره کړیو فعالیتونو ستاینه کوي او زیاتوي چې دا د هر مسؤل مسؤلیت ده ترڅو ولسونو ته غوره خدمات ترسره کړي د خوست میشتو ولسونو لپاره د خوست ولایت ښاروالۍ نه هیریدونکي خدمتونه وکړل نو ان شاء الله دغه پروژې چې د کومې یودې شوي دي دغه پروژې په راتلونکي کې د خوستوالو په خدمت کې وسپارل شي ان شاء الله باید یاد شي چې د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو ډاډ ورکړ چې راتلونکي کې به هم د تورته فعالیتونه ترسره کوي چې تیر کال یې پراختي پروژې ترسره کړې وي خو سګنای کال پلان کې لري تر څو 2 پروژې ترسره کړي چې د ډیرې پروژو چارې ترسره شي او د زینو چارې لا هم دوام لري چې د پلان مطابق به چارې بشپړې شي